السلام علیکم. هم پښتون خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زیم شاه سلیم جان او زیم روشنه زمیر ټولو ناول وړاندې کوو مهم خبرونه. خارجه وزیر شاه محمود قریشي د اقوام متحده د عمومي اسمبلی شپږ اویایمې غونډې کې د پاکستان نمایندګي کول لپاره نیویارک ته روان شوی دی. خارجه وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان به د ستمبر په 24مه د ویډیو د لارې اجلاس ته وینا وکړي. د پاکستان فوج وايي شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان سیف الله وژلی دی. داعش ډله وايي خالي او اتوار په ورځ په جلال آباد کې په طالبانو 2 حملې کړې دي. د داعش لخوا ترلاسه شوي معلومات تر مخه د داعش خراسان وسلوالو په بمي حملو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د کشمیر کمیټي چیرمن شهریار افریدي ویلي دي چې په ایرپورټ باندې چیکینګ په روټین کې وي. هغه ویل چې په ایرپورټ باندې سکرین خبرو کې هیڅ قسمه صداقت نشته. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا لپاره ځانګړي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان ویلي دي چې عوام د ماسک او ویکسین ضرور ولګوي. ملک کې د کرونا وبا 4مه چپه روانه ده او بل خوا مرګونو او نوي مثبتو پیښو کې کمی هم راغلی دی. په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 40 کسان وژلي دي چې دې سره په ټول ملک کې د مړو شمېر 2,246 ته رسېدلی دی. د اقوام متحده جنرال سیکرټري انټونیو ګوترس ویلي دي چې چین او امریکا د نوي جنگ نه ځان وساتي. هغه ویل چې ویکسینیشن، موسمیاتي تبدیلي او نور د نړۍ لوی چیلنجونه د سوپر پاور ملکونو او عالمي برادرۍ نه بغیر نه حل کیږي. گورنر پنجاب چودھری سرور د پنجاب پولیس انسپیکټر جنرال یعنی آئی جی راو سردار سره ملاقات وکړو چې پکې د صوبې په امنیتي حالات باندې خبرې اترې شوې دي. د سعودي ولیعهد د قطر امیر او د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ ملاقات شوی. د کابل هوایي اډه د نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستل شوې ده. افغانستان سیول ایویشن اتھارټي وینا تر مخه د کابل هوایي اډه به د سحر 6 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې پروازونو لپاره کولاو وي. په سوشل میډیا داسې تصویرونه لیدل کیږي چې پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح د عرب اماراتو په یو بانک کې ناست دی. په تصویرونو کې لیدل کیږي چې امرالله صالح له یو سور رنګ بکس سره په چوکۍ ناست وي او وروسته د بانک د یو کارکونکي سره خبرې هم کوي. دا معلومه نه ده چې امرالله صالح بانک ته د پیسو ویستلو لپاره تللی او که جمع کولو لپاره، خو دا د طالبانو حکومت نه پس د هغه لومړی تصویر دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یعنی WHO مشر ټیډریس ایډینون کابل ته رسیدلی چې د طالبانو حکومتي چارواکو سره افغانستان کې د صحت سره تړلې مسلو باندې خبرې وکړي. د افغانستان د عامي روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي WHO مشر به اعلی افغان چارواکو سره وګوري او د عالمي بانک لخوا د افغانستان په روغتیا شعبه کې د بند شوو مرستو د بیا شروع کولو په امکان باندې به خبرې اترې وکړي. او ډالر یو ځل بیا ګران شوی. د انټر بانک مارکیټ کې د ډالر په نرخ کې یو ځل بیا اضافه وشوه. رپورټونو تر مخه نن د کاروبار په نړۍ کې په انټر بانک یو ډالر 140 پیسې ګران شو چې دې سره د ډالر نرخ 1.2 روپو او 80 ته رسیدلی دی. د روس په یو پوهنتون کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. د دیربالا بروال باندې علاقه کې د جرګې په وخت ډزې شوي دي چې په نتیجه کې 9 کسان په حق باندې رسیدلي دي او د 15 نه زیات کسان زخمیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د نن ماښام نه د بارانونو او تیزو هواګانو نوې سلسلې شروع شوي دي چې به د خالي ورځې پورې وقفې سره جاري وي. بلخوا PDMA ضلع انتظامیه او متعلقه ادارو ته د تیار اوسېدو مراسله هم جاری کړې شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي مهم نن 4مه ورځ وه. 15 ورځنی مهم دوران به 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته پولیو څاڅکي اچولی شي. قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي د نیوزیلینډ کرکټ ټیم په اړه ویلي دي چې نیوزیلینډ ټیم سیریز نه دی لوبولی، خو بلخوا د پاکستان په حق کې आवाज پورته کولو والا غیر ملکی لوبغاړو شکریا ادا کړې ده او ویلي دي چې کرکټ ته د پاکستان ضرورت دی. د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پخوانی کپتان ډیرن سمی ویلي دي چې د نیوزیلینډ په فیصله باندې ډیر مایوس شوی.
د نیوزیلینډ کرکټ ټیم کپتان ویلیمسن ویلي دی چې پاکستان دورې نیوزیلینډ چې څنګه ختمه شوه د هغې نه ټولو ته ډېر افسوس دی او د شرم خبره ده. هیله لرو د دورې ختمېدو اثرات به ډېر وخت پورې نه وي. او د ملک په زیاترو میداني سیمو کې موسم ګرم او اوچ وي، خو برني پنجاب، اسلام آباد، برني خیبر پښتونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان او جنوب مشرقي سند کې د تیزو هواګانو او د پړک پړک سره د نور باران امکان دی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلي خبرونه سره راځو د یوې شاندمې نه پس موږ سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. خارجه وزیر شاه محمود قریشي د اقوام متحده د عمومي اسمبلۍ شپږ اویایمې غونډې کې د پاکستان نمایندګي کولو لپاره نیویارک ته روان شوی دی. خارجه وزارت وايي وزیر اعظم عمران خان به د سپتمبر په 24مه د ویډیو د لارې اجلاس ته وینا وکړي. یو بیان کې ویل شوي خارجه وزیر قریشي به د غونډې دوران کې د ځینې هیوادونو وزیرانو او نورو چارواکو سره هم وویني. د دې نه علاوه به ښاغلي قریشي سیمینارونو ته هم وینا کوي او په مهمو مسلو به د پاکستان موقف دنیا ته ښکاره کړي. د قریشي په پروګرام کې امریکا کې میشت پاکستانیانو او د میډیا نمائندګانو سره ملاقاتونه هم شامل دي. د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR تر مخه وژل شوی کمانډر د کال فروری کې د UNGO د څلورو ښځو کارکونکو او تیر کال نومبر کې د فوج د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د انجینرانو په هدفي وژنو کې لاس لرلو. بیان کې ویل شوي د طالبانو کمانډر په امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمي حملو د پلان او کولو هم تورنو. د نه علاوه د طالبانو کمانډر خلکو څخه په زور پیسې اخیستلو او تاوان لپاره اغوا کې هم ملوث. امنیتي ځواکونو د اپریشن دوران کې وسله هم موندلې ده. داعش ډله وايي خالي او اتوار په ورځ په جلال آباد کې په طالبانو 2 حملې کړي دي. د داعش لخوا ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه داعش خراسان وسلوالو په بمي حملو کې 15 طالب وسلوال وژلي شوي دي. د داعش ډلې په وینا دوی د خالي په ورځ جلال آباد ښار کې د طالبانو په موټر 3 ځای بېلابېل بمي حملې کړي دي. د اتوار په ورځ هم داعش ډلې په یو موټر بمي حمله کړې وه چې طالبان پکې ناست وو. بل خوا تر دې دمه د رپورټونو تر مخه د جلال آباد ښار د بریدونو کې 3 طالبان وژلي شوي دي. د کشمیر کمیټې چیرمن شهریار افریدي ویلي دی چې په ایرپورټ باندې چیکینګ په روټین کې وي. هغه ویل چې په ایرپورټ باندې سکرینینګ خبرو کې هیڅ قسمه صداقت نشته. شهریار افریدي ویل چې د کشمیر مقدمه کولو او د هندوستان جنگي جرمونه نړۍ ته ښکاره کولو لپاره نیویارک ته تللی. هغه زیاته کړه چې په امریکایي ایرپورټ باندې کوم وخت لګېدلی دی هغه په روټین کې وي. د هر ملک خپل قانون وي. زما په اړه چې کومې خبرې کیږي هغې کې هیڅ قسمه صداقت نشته. یاد دې وي چې په سوشل میډیا جاري شوي خبرو کې ویل کیږي شهریار افریدي په امریکایي ایرپورټ باندې د سکرینینګ لپاره ودرېدلی و. د وزیر اعظم عمران خان صحت لپاره جوړ شوی معمولی خصوصي ډاکټر فیصل سلطان ویلي دی چې عوام د ماسک او ویکسین ضرور ولګوي. ډاکټر فیصل سلطان د هیلث سنټر دوره کړې او د سہولیاتو او د ویکسین جایزه اخیستې ده. هغه ویل چې د صحت شبو کې بهتري راوستلو لپاره موثر ګامونه پورته کوو. ډاکټر فیصل سلطان زیاته کړه چې په ملک کې 2 کروڑ خلکو ویکسین واخلي دي ولې عوام ته خواست دی چې ویکسین ولګوي او د کرونا SOPs باندې عمل درآمد یقیني کړي. هغه ویل که موږ احتیاط وکړو نو د کرونا په څلورمې چپې باندې هم کابو ترلاسه کولی شو. ملک د کرونا وبا څلورمه چپه روانه ده او بل خوا مرګونو او نوې مثبتو پیښو کې مسلسل کمی هم راغلی دی. په تیرو 24 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 40 کسان وژلي دي چې دې سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 2,246 ته رسیدلی دی. د حکومت لخوا د ګل په ورځ جاري کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې په ملک کې د کرونا مثبتو پیښو شرح 4% څخه زیاته وه. خیبر پښتونخوا کې د کرونا له امله مړه شوو کسانو شمیر 15,412 ته رسیدلی دی. په تیر شوه روز کې ملک کې 50,352 د کرونا ټسټونه شوي چې پکې 2,103 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی. د اقوام متحده جنرال سیکریټري انټونیو ګاټریس ویلي دی چې چین او امریکا د نوې جنگ نه ځان وساتي. هغه ویل چې ویکسینیشن، موسمیاتي تبدیلي او نور د نړیوالو چیلنجونو د سپر پاور ملکونو عالمي برادرۍ نه بغیر نشي حل کېدی.
بهرني میډیا سره د انټرویو په وخت هغه وویل چې د بده مرغه نن زموږ ترمنځ مهازارۍ شروع ده. موږ له پکار دی چې دواړه ملکونو ترمنځ تعلقات فعال کړو. هغه زیاته کړه چې په هر قیمت د جنگ نه ځان بچ کول پکار دي، ولې دا جنگ به د مخکې نه بیل وي او په دې جنگ به کابو ترلاسه کول هم ډیر ګران وي. د افغانستان په اړه هغه وویل چې UN په افغانستان کې انساني امداد کې خپل کردار جاری ساتي او نړۍ له هم پکار ده چې افغانستان سره مدد وکړي. گورنر پنجاب چودھری سرور د پنجاب پولیسو انسپیکټر جنرل یعنی IG راو سردار سره ملاقات وکړو چې پکې د صوبې په امنیتي حالات باندې خبرې اترې شوې دي. د ملاقات دوران پنجاب پولیس IG گورنر پنجاب چودھری سرور ته په سیمه کې امنیتي حالات باندې بریفینګ هم ورکړو. په دې موقع ښاغلي چودھری سرور وویل چې په صوبه کې د جرمونو مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي شي او جرایم پیشه خلکو خلاف د کاروایي وکړي شي. د سعودي ولی عہد د قطر امیر او د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت صلاحکار ترمنځ ملاقات شوې دی. د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت صلاحکار شیخ تخنون بن زاید آل نهیان د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی او شهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولی عهد شهزاده د لومړي وزیر مرستیال او د سعودي عربستان دفاع وزیر سره ولیدل. د سعودي عرب ولی عهد شهزاده بدر العسکر د نجی دفتر ډایرکټر په خپل ټویټر د دریو چارواکو تصویر خپور کړی دی. دا واضح نه ده چې د دوی ملاقات کوم ځای کې شوی او تصویر نښکاري چې دوی دا لیدنه یو نجی لیدنه وه. د دې ملاقات په اړه تر دې دمه څه نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کابل هوایي اډه به د نړیوال پروازونو لپاره پرانیستل شوې ده. افغانستان سیول ایویشن اتھارټي وینا تر مخه د کابل هوایي اډه به د سحر 6 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې پروازونو لپاره کولاو دي. د شپې پروازونو بحالۍ لپاره هم کوششونه جاری دي. د اطلاعاتو نائب وزیر ذبیح الله مجاهد ویل چې د کابل هوایي اډې کارکونکي هم بیرته خپل کار ته ستانه شوي دي. د کابل په هوایي اډې کې د بحالۍ کار تقریبا مکمل شوی دی. هغه زیاته کړه چې د کابل هوایي اډه اوس محفوظ ده. پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او نورو ملکونو څخه د پروازونو بحالۍ لپاره مخواست کړو. د کابل هوایي اډې څخه د کورني پروازونو سلسله مخکې نه روانه ده. یاد دې وي چې امریکایي او اتحادي فوج د انخلا نه وروسته کابل هوایي اډه په مکمله توګه فعال نه وه. په سوشل میډیا داسې تصویرونه لیدل کیږي چې پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح د عرب اماراتو په یو بینک کې ناست دی. په دې تصویرونو کې لیدل کیږي چې امرالله صالح یو سور رنگ بکس سره په چوکۍ ناست دی او وروسته د بینک د یوې کارکونکي سره خبرې کوي. دا معلومه نه ده چې امرالله صالح بینک ته د پیسې ویستلو لپاره تللی او که جمع کولو لپاره. د اشرف غني د حکومت د چپه کېدو وروسته د هغه تصویرونه په اول ځل میډیا ته راوتلي دي. څو ورځې وړاندې د پنجشیر امنیتي ځواکونو د امرالله صالح له کور شاوخوا 6.5 میلیونه ډالر راوستل چې وروسته د افغانستان بانک مرکزی خزانې ته وسپارل شول. امرالله صالح چې د کابل تر نیولو وروسته پنجشیر ته تښتېدلی و، په یو ویډیو کې ویلي و چې د خپلو خلکو ترڅنګ به ودرېږي او د حکومت خلاف به وسلوال مزاحمت کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO مشر ټیډروس اډینون کابل ته رسېدلی چې د طالب حکومت چارواکو سره افغانستان کې د صحت سره تړلي مسلو باندې خبرې وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د WHO مشر داسې وخت کې کابل ته راځي چې د طالبانو له لورې د افغانستان تر نیول کېدو وروسته عالمي بانک او اقوام متحده د افغانستان له روغتیایي شعبې سره کېدونکي مرستې ځنډولي او د روغتیایي منصوبو د مکمل کولو یې لاس واخیستو چې له امله د صحت سلګونو مرکزونو وتړل شول. د انټر بانک مارکیټ کې د ډالر په نرخ کې یو ځل بیا اضافه وشوه. رپورټونو تر مخه نن د کاروبار په نړۍ کې په انټر بانک کې یو ډالر 1.40 پیسې ګران شو چې د سره ډالر نرخ 1.2 روپو او 80 پیسو ته ورسېدو. په روان کال کې د ډالر په نرخ کې 11 روپۍ او 40 پیسې زیاتوالی راغلی دی او د نن نرخ تر دې دمه د ټول نه زیات دی. د روس په یو پوهنتون کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي. د ډزو دا پیښه د روس په ښار پرم کې رامخې ته شوې ده. د روسي میډیا وینا تر مخه زده کوونکو ځان بچ کولو لپاره د پوهنتون د کړکیانو نه ځان لاندې ګزار کړو. د دیر بالا بروال بانډګۍ سیمه کې د جرګې په وخت ډزې شوي دي چې په نتیجه کې 9 کسان په حق باندې رسېدلي او د 15 نه زیات کسان زخمیان شوي دي. پیښه هغه وخت مخې ته راغلې ده کله چې جرګه شروع شوه. د پولیس وینا تر مخه پیښې کې ډزې شروع شوي چې په نتیجه کې 9 کسان په حق رسېدلي او د 15 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان یې نږدې هسپتال ته منتقل کړي دي چې پکې د 3 کسانو حالت تشویشناک ښودل کېږي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د نن ماښام نه د بارانونو او تیزو هواګانو نوې سلسله شروع شوې ده، کوم چې به د خالي د ورځې پورې وقفې سره جاري وي. بلخوا PDMA ضلعي انتظامیه او متعلقه ادارو ته د تیار اوسېدو مراسله هم جاري کړې شوې ده. د محکمه موسمیاتو وینا مطابق د نن ماښام نه پېښور، مردان، چارسده، نوخار، کوهستان، شانګله، مانسره، ابټاباد، هریپور، دیر، چترال، کوهاټ او وزیرستان کې د وقفې سره باران شروع شوی. بلخوا PDMA ضلعي انتظامیه او متعلقه ادارو ته وړاندې اقدامات کولو او تیار اوسېدو هدایت جاری کړي دي. PDMA سفر کوونکو ته د سفر دوران احتیاطي تدابیر خپلولو، د موسم صورتحال نه ځان باخبره ساتلو هدایات هم ورکړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي مهم نن 4مه ورځ ده. 15 ورځنی مهم دوران به 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي اچولی شي. د صوبې په ټولو ضلعو کې 2.5 لکه ماشومانو ته څاڅکي اچول هدف ایښودل شوی. 15 ورځنی پولیو مهم لپاره تربیه یافته پولیو ورکرز باندې مشتمل 10,043 ټیمونه تشکیل شوي دي. په دې پولیو مخنیوي ټیمونو کې 22,253 موبایل ټیمونه او 1,850 فکس ټیمونه تشکیل کړي شوي دي. مهم دوران موثره نگرانۍ لپاره 3,318 ایریا انچارج هم تعینات کړي شوي دي. د پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو پر مرسته د امنیت سخت انتظامات هم شوي دي. د دنګو غرونو د شینکي او د قدرتي حسن نه مالامال د دیر سیمه. راځئ چې د دیر دې قدرتي مناظرو نه خوند واخلو د محمد اسلام په دې رپورټ کې. بردیر د قدرتي حسن نه مالامال یو زرخیزه سیمه ده، چرته چې هر طرف ته شینکې، یخې چینې، ابشارونه، لوړ غرونه د ملک سره د بهر ملکونو سیلګري ځان ته رابلي. د علاقو کې د شینکو سره په دې کې واټرفال دي، په دې کې چینې دي، په دې کې قدرتي حسن دی، کوم ته چې نیچرل بیوټي وایي چې الله تعالی د خپل قدرتي حسن باندې جوړ کړی شوی سیز دی. دغه غرونه زمونږ، دغه شینکې زمونږ د دې علاقې او د دې ضلعې ښایست دوباله کوي او خلک چې کوم دي هغه خپل طرف ته اټریکټ کوي. بردیر کې د سیلګریزو سیمو یو شمیر تعداد موجود دی، خو د بده مرغه زیاتره سیاحتي ځایونه د سړکونو او ژوند بنیادي سهولتونو څخه محروم دي، کوم چې بردیر کې سیلګرۍ ته وده ورکولو کې یو لوی رکاوټ دی. کومراټ ته ځئ نو هلته کې د روډ مسله ده، پرابلم دی، ځکه چې ډېر ټورست چې راځي نو هغه د روډ شکایت کوي. داسې پسې شمتشاهي شوه، جاز بانډه شوه او ډېر ښکلي ځایونه دي، خو لکه مسله چې ده نو دا ټول د روډ ده. د بردیر نه منتخب د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وایي چې مرکزي او صوبایي حکومت بردیر کې سیاحتي ځایونو ته وده ورکولو لپاره اربونه روپۍ مختص کړي او ډېر زر به دغه علاقو کې په سړکونو، کیبلکار او یو شمېر نورو منصوبو لاس پورې کولی شي. د 5 ارب روپو د پاتراک نه د تور اوبو پورې دغسې د جاز باندې پورې دا سړک چې دی نو دا منظور شوی دی. زمونږ د حکومت یو میگا پراجیکټ چې هغه د کومراټ نه د مدګلشت پورې د کیبل کار منصوبه ده، دا د 32 ارب روپو یو میگا پراجیکټ دی چې د ورلډ بانک په تعاون سره به انشاءالله دا پای تکمیل ته رسي، چې په میلیونو ټورست چې دي نو دا به انشاءالله دا اټریکټ کوي. بردیر کې سیلګریزو سیمو ته وده ورکولو سره مقامي ولس ته روزګار او حکومت ته هم ښه ګټه ترلاسه کیدی شي. محمد اسلام، هم پشتو ون نیوز، بردیر. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي د نیوزیلینډ کرکټ ټیم په اړه ویلي دي چې نیوزیلینډ ټیم سیریز نه دی لوبولی، خو بلخوا د پاکستان په حق کې आवाज پورته کولو والا غیر ملکی لوبغاړو شکریه یې هم ادا کړې ده او ویلي دي چې کرکټ ته د پاکستان ضرورت دی. د سوشل میډیا د لارې جاری شوي خپل ټویټ پیغام کې هغه ویل چې کریس ګیل، ډیرن سمی، ډول رسو، پریرا او نور غیر ملکی لوبغاړو شکرګزار یم چې د پاکستان په حق کې او حمایت کې आवाज پورته کړو. شاهد افریدي زیاته کړه چې موږ ټول کرکټران یو، کرکټ ته د پاکستان دومره ضرورت دی څومره چې د پاکستان کرکټ ته ضرورت. یاد دی وي چې د نیوزیلینډ کرکټ ټیم په پاکستان کې کرکټ دوره منسوخ کړې وه، د کوم نه پس چې د ویسټ انډیز لومړي لوبغاړي کریس ګیل د پاکستان په حمایت کې پیغام جاری کړی و.
د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پخوانی کپتان ډیرن سیمی ویلي دی چې د نیوزیلینډ په فیصله باندې ډیر مایوس شوی یم. د ویسټ انډیز پخوانی کپتان ډیرن سیمی ویل چې په انګلند او نیوزیلینډ کې هم دماکه شوې ده خو هلته کې هیڅ چا هم شور ونه کړو. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې حالات بدل شوي دي. یاد دی وی چې نیوزیلینډ کرکټ ټیم د سکیورټي له وجې خپله دوره ختمه کړې ده د کومې له وجې چې په نیوزیلینډ کرکټ ټیم باندې سخت ټکونه شوي دي. د نیوزیلینډ کرکټ ټیم کپتان ویلیمسن ویلي دی چې پاکستان دوره نیوزیلینډ چې څنګه ختمه شوه د هغې نه ټولو ته ډیر افسوس دی او د شرم خبره ده هیله لرو دورې ختمېدو اثرات به ډیر وخت پورې نه وي. د یو انټرویو په وخت د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن ویل چې ماته د دې دورې ختمېدو په اړه ډیر معلومات نشته. هغه ویل چې هر څه ډیر زر وشول. په دوبۍ کې کرکټ لیګ لپاره موجود یم او صورتحال نه به ډیر زر ځان خبروم. د پاکستان په اړه نیوزیلینډ کپتان ویل چې په پاکستان کې خلک کرکټ ډیر سپورټ کوي او هلته د کرکټ لپاره ډیره جذبه خلک ساتي ولې د نور ملکونو په رنګ پاکستان کې د هم انټرنیشنل کرکټ بحال کړی شي. هغه زیاته کړه چې موږ پاکستان کې سیریز لوبول لپاره ډیر خوشحال یو خو د داسې دورې ختمېدل ډیر افسوسناک او شرمناک وو. اوس وخت شوی د موسم د حال. د ملک په زیاترو میدانی سیمو کې به موسم ګرم او اوچ وي خو برني پنجاب، اسلام آباد، برني خیبر پختونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان او جنوب مشرقي سند کې د تیزو هواګانو او د پړک ټوک سره د نور باران امکان دی. تیر شوی روز کې ملک په زیاترو سیمو کې موسم ګرم او نوجونو خو د ټول نه زیات باران د پنجاب سیالکوټ سیمه کې 2.8 ملي لیټره ریکارډ شوی دی. د ټول نه زیاته ګرمي په سیدبي کې 43 ډیګري سنټیګریډ پریوتې وه. او د موسم خبرونو سره خبرونه پای ته رسي. د لوی الله په امان.